په پاکستان کې هم ټول نظام د سرمایه‌دارو په لاس کې دی. تاسو ګورئ د چا به غټ غټ شوګر میلز وي، د چا به 1 2 3 15 شوګر میلز وي، د چا به د وړو میلونه وي، د چا به غټ غټ فیکټریانې غټ غټ کارخانې وي، غټ غټ بزنسز به وي. نو هغوی هر څه قبضه کړي. تاسو ګورئ چې هم دا سرمایه‌دار دي، دوی یا په حکومت کې په خپل په غټ غټ عہدو باندې وي او یا په خپل ځای باندې خپل ایجنټان هلته لګولي. هغوی چې څومره هم قانون سازي کوي هلته کې په اسمبلی کې، هغه ټول د سرمایه‌دار دپاره دي، د سرمایه‌دار د حقوق دپاره دي، د سرمایه‌دار د حفاظت دپاره دي، د غریب دپاره هیڅوک هم سوچ نه کوي. مینز اف پروډکشن دې ته ویل کېږي چې د کم ځای نه پیداوار کېږي. هغه یو فیکټري کېدی شي، هغه یو پټۍ کېدی شي، ځمکې کېدی شي، هغه کم چې قدرتي وسایل دي د هغه ځای نه د ګیس پیداوار راځي یا د بجلی پیداوار راځي. د کم ځای نه چې پیداوار راځي په یو ملک کې، هغې ته ویل کېږي مینز اف پروډکشن. هغه جاګیرداران نظام چې چا پرېښودو نو هغه راغی د هغه نه کیپیټلیزم جوړ شو، هغوی کیپیټلیزم شروع کړو. عوامو ته پکې څه فرق رانغی، اول د جاګیردار غلام و او اوس د کیپیټلیست غلام دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن زمونږه ورډ اف د ډے نمبر 22 دی او نننې ورډ اف د ډے زمونږه دی کیپیټلیزم. کیپیټلیزم د لیسن شروع کېدو نه مخکې لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږه د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ښه نو راځو خپل لیسن لا. کیپیټلیزم. کیپیټلیزم د اکنامکس یو ټاپک دی او زه په اکنامکس باندې بالکل نه پوهېږم، خو چونکې مونږه ایزمز شروع کړي وو، د دې نه مخکې مونږه ریسیزم کړی وو، بیا مونږه کلریزم کړی وو، بیا مونږه ډسکریمینیشنز کړي وو او دا هم ایزمز دي. نو زه به خپل پوره کوشش کوم چې تاسو کم از کم په دې باندې پوهه کړم چې کیپیټلیزم څه ته ویل کېږي او د دې ډیفینیشن څه دی او د دې فایدې او نقصانات څه دي. کیپیټلیزم ته په اردو کې ویل کېږي سرمایه‌دارانه نظام. کیپیټلیزم یو پولیټیکل اکنامک سیستم دی، یو سیاسی معاشي نظام دی او دا تقریبا په دنیا کې په هر ملک کې شته دی. صرف یو څو ملکونه داسې دي چې هغوی د دې نه ځان ساتلی دی، خو نور عموما طور په ټوله دنیا کې دی. سرمایه‌دارانه نظام مطلب دا دی چې یو داسې نظام چې هغه غټ غټ سرمایه‌دارو جوړ کړي وي، یعنی ډېر مالدار خلکو دا نظام جوړ کړي وي، نو دې ته ویل کېږي د کیپیټلیزم. اوس کیپیټلیزم کار څنګه کوي؟ تاسو به اول په دې باندې ځان پوهه کوئ چې کله چې ساينس ترقي شروع کړله په اول ځل باندې او ساينس په دنیا کې ډېر په تیزۍ سره خورېدو او یو ساينسي انقلاب په ټوله دنیا کې راغلی و او دا تقریبا د 18وي صدۍ یعنی د 1760 نه واخله تر د 1840-50 پورې دا ټول په ساينسي دنیا کې یو انقلابي دور و. ساينس نوې راغلی و او کله چې ساينس راغی نو د هغې سره انډسټریل ریولوشن راغی، یعنی داسې یو انقلاب راغی چې په هر ځای کې غټې غټې کارخانې ولګېدلې، فیکټریانې ولګېدلې، غټ غټ بزنسز کولاو شوله. څومره چې مالداره خلک وو، د چا سره چې سرمایه ډېره وه، نو هغوی چې کله د ساينس ترقي ولیدله، انجنز ایجاد شوله، غټ غټ مشینرانې ایجاد شولې، نو هغه سرمایه‌دار، هغه مالدار خلک، څوک چې په هغه وخت کې هم کروڑپتیان او اربپتیان وو، نو هغوی راجمع شوله او هغوی غټې غټې فیکټریانې کولاوي کړلې، غټې غټ بزنسونه یې کولاو کړله. نو دغې نه سټارټ شو کیپیټلیزم. نو اوس په کیپیټلیزم کې فایدې هم وې او نقصانات یې هم وو، خو د دې فایدې لږې وې او د دې نقصانات ډېر زیات وو. د دې وجې نه بیا کیپیټلیزم په یو ټایم کې مکمل فیل شو او یوازې کیپیټلیزم په یو ملک هم نه چلېدو. نو اوس زه تاسو ته وایم چې په دې کې فایدې سوي او د دې نقصانات څه وو. اوس په کیپیټلیزم کې کله چې کارخانې کولاوي شولې او غټ غټ بزنسز کولاو شوله، نو د هغې یوه فایده خو دا وه چې خلکو ته جابز میلاو شوله. ډېرو خلکو ته په فیکټریانو کې، په کارخانو کې جابز میلاو شوله، په بزنسز کې جاب میلاو شوله. په هغه وخت کې به زمینداره ډېره کېدله، نو د کومو سرمایه‌دارو چې ډېرې ځمکې وې، نو هغوی ډېر خلک راوستله او هلته کې هم اګریکلچر شروع شو او زرعي هم یو انقلاب راغی او په ډېرو نوې طریقو باندې به خلکو په هغه وخت کې زراعت بیا کوو او د هغې سره هم ډېر جابز پیدا شوله او خلکو ته نوکریانې میلاوي شولې. نو خلکو ته به تنخواګانې میلاوېدې. دا د کیپیټلیزم فایده وه چې ډېرو خلکو ته په یو ټایم باندې جاب میلاو شوله. اوس د دې دویمه فایده دا وه چې کله کیپیټلیزم راغی، نو د هغې سره چې کم دا معاشي یو انقلاب په هغه وخت کې راغلی و، نو د هغې سره کم چې د عام ژوند د کم چې ډیلی روټین و، په ډیلی بیسس باندې چې کم بزنسز کېدله، نو هغه به ورسره ډېر زیات تیز کېدله. یعنی د فیکټریانو نه، د کارخانو نه او د پټو نه دغه شانتې به ټول مال راتلو، دغه شانتې غټ
غټو غټو خاریو ته براغې منډهو ته براغې د هغه نه بیا خلکو واغستله خپل بزنسز ته به وړله خپل دکانونو ته به وړله او د هغه ځینه بیا خلکو خپل کورونو ته راوړله. نو دا یو قسم لا ډیر په اسانه باندې با ټریډ کېدو کم چې تجارت پکې دون دا وسره ډیر خشو د کیپټالیزم سره. او د کیپټالیزم یو بل فائدہ دا ده چې په دې کې د مینز اف پروډکشن یو عام کس هر کس داغه مالک کې دی شي. مینز اف پروډکشن د ته ویل کېږي چې د کم زینا پیداوار کېږي. هغه یو فیکټری کې دی شي، هغه یو پټي کې دی شي، زمکه کې دی شي، هغه کم چې قدرتي وسایل دي د هغه زینه د ګیس پیداوار راځي یا د بجلی پیداوار راځي. د کم زینه چې پیداوار راځي په یو ملک هغه ته ویل کېږي مینز اف پروډکشن. نو په کیپټالیزم کې دا دی چې څومره هم دا مینز اف پروډکشنز دي دا ټول پرایویټ اونرشپ د دې شته دی، یعنی یو عام کس د دې مالک جوړې دی شي. زه هم یو فیکټری کولا وهلی شم، ته هم یو فیکټری کولا وهلی شي، د ځمکو مالک کېدی شي، هلته کې چې ته څه وغواړې نو هغه کولی شي. نو په کیپټالیزم کې دا دی چې یو عام کس د دې سیزونو د مینز اف پروډکشن مالک جوړې دی شي. نو دا خو د کیپټالیزم فائدې. خو د کیپټالیزم د فائدو نه د هغې نقصانات ډیر زیات وو. اوس د هغې نقصانات څه وو؟ په هغې کې یو نقصان خو دا و په کیپټالیزم کې ټول کم نظام چې وي، کم چې معاشي نظام وي، نو هغه ټول د سرمایه‌دارو په لاس کې وي. کم چې هم مالدار خلک وي، کرپتیان وي، اربپتیان وي، ټول نظام د هغوی په لاس کې وي، ټول کنټرول د هغوی په لاس کې وي. نو کله چې هم په هغه وخت کې یعنی په 18 سنچري کې او په 19 سنچري کې چې هم کله چې غټي فیکټریانې کولاوي شولې نو خلکو ته خو جابز میلاو شوله، خو د هغې ټول کنټرول د سرمایه‌دار په لاس کې و. د سرمایه‌دار به خوښه وه چې څه مال به مارکیټ ته راځي او څه مال به مارکیټ ته نه راځي. او بل یو نقصان یې دا و چې کم ورکینګ کلاس و، کم خلکو چې به په هغه فیکټریانو کې کار کوو نو هغوی ته به ډېر کمه تنخواه میلاوېدله، د هغوی د حقوق به ډېر کم خیال ساتله کېدو، د هغوی به ایکسپلایټیشن کېدو، د هغوی به استحصال کېدو. د ورکینګ کلاس کم خلکو چې به په هغه فیکټریانو کې یا د هغه سرمایه‌دار خلکو په ځمکو کې به کار کوو نو هغوی ته به تنخواه ډېره کمه میلاوېدله او د سرمایه‌دار سرمایه به د وخت سره نور هم زیاتېدله. چې څوک اول کروڑپتی و نو هغه بیا اربپتی شو او بیا د هغې نه پس کربپتی شو. نو دغه شانتې د مالدار او د غریب ترمنځ ګیپ ډېر زیات شو. مالدار ډېر مالدار شو او غریب یا خو په یو ځای باندې ولاړو، یعنی یو فکس تنخواه به ورته میلاوېدله او یا چې څونه به مهنګایي زیاتېدله د هغې سره به ورځ د ورځه د غریب نور هم ژوند خرابېدو او غریب به په لاندې باندې تلو. نو دا هغه وخت چې په دې کې د ورکینګ کلاس سره ډېر زیات ظلم کېدو. بل د دې دا نقصان و چې کم هم سرمایه‌دار بره ناست و نو د هغوی خوښه به وه چې د یو څیز به څه قیمت وي، کم یو څیز به مارکیټ کې په څه قیمت باندې خرڅېږي او د هغوی خوښه ده چې مال مارکیټ ته راپرېږدي او که نه راپرېږدي. نو دا هم د عام عوامو سره ډېر زیاتې و. او د دې بل یو نقصان دا و چې کم واړه بزنسز و، فرض که د چا یو دکان و د هغه ټول واړه بزنسز چې کوم هغه ورسره هم برباد شوله. ځکه اوس هم تاسو وګورئ چې کم سرمایه‌دار کس وي، کم چې مالدار کسان وي نو هغوی به غټ بزنسز شروع کړي وي او غټ شاپینګ مال دې جوړ کړي وي، غټ سوپر سټور جوړ کړي وي او داسې یو سټور به جوړ کړي وي چې په هغې کې به هغوی هر قسم څیز خرڅوي. هغوی به پکې د خوراک څیز خرڅوي، هغوی پکې د اغوستو جامه پیزار به پکې خرڅوي، هغوی پکې لوښي خرڅوي، هر یو څیز په یو دکان کې خرڅوي. نو دا داسې دکان خو یو عام کس، یو غریب کس یا یو ایوریج کلاس والا کس خو داسې دکان نشي کولی وهلی. نو دغه شانتي سرمایه‌دار دا ټول بزنسز هم قبضه کړله او دا د هغه وخت نه شروع دي او اوس هم تاسو وګورئ چې کم غټ بزنسز نو هغه چلیږي. عوامو ته پکې دا سهولیات وي چې عوام دا سوچ کوي چې یاره اوس به زه د جامو دپاره به یو دکان ته ځما، د بوټانو دپاره بل دکان ته ځما، د خوراک د څیز اغوستو لپاره به بل دکان ته ځما. نو راشه د یو دکان ته ورشه او ټوله سودا د یو دکان نه وکړه. نو دغه شانتي واړه بزنسز بیا د هغې سره تباه شوله. څوک د چا یو وړوکي دکان ته نه ځي، کوشش کوي چې غټ شاپینګ مال ته لاړ شي. نو دغه شانتي بیا د سرمایه‌دار پکې فایده ده، خلک بیا ټول هلته کې ځي، هلته کې شاپینګ کوي، د سرمایه‌دار سرمایه نور هم زیاتېږي او واړه بزنسز ور هم تباه شوله. دغه شانتي چې دا کم ګیپ جوړ شوی و په کیپټالیزم کې، په سرمایه‌دارانه نظام کې، نو د هغې د وجې نه دا نظام فیل شو. او په هغه وخت کې هم یعنی په 17 او 18 سنچري کې هم د دې خلاف ډېر نفرت راغی د خلکو په زړونو کې چې دا خو یو ډېر خراب نظام دی ځکه چې هر څه د سرمایه‌دارو او د مالدار خلکو په لاس کې دي. اوس هم تاسو په پاکستان
پاکستان کې صرف وګورئ، په پاکستان کې هم کیپټالیزم دی، سرمایه‌دارانه نظام دی. دا چې څومره کیپټالیست دی، کیپټالیست هغه خلکو ته ویل کېږي څوک چې په کیپټالیزم باندې یقین ساتي، کوم چې سرمایه‌دار خلک دي. په پاکستان کې هم ټول نظام د سرمایه‌دارو په لاس کې دی. تاسو وګورئ د چا به غټ غټ شوګر میلز وي، د چا به 1 2 3 5 شوګر میلز وي، د چا به د وړو میلونه وي، د چا به غټي غټي فیکټریانې، غټي غټي کارخانې وي، غټ غټ بزنسز به وي. نو هغوی هر څه قبضه کړي وي. تاسو اوس هم ګورئ کله به چینی شارټ شي، کله به وړه شارټ شي، دغه شانتي به نور پروډکټ په مارکیټ ته نه راځي. نو ولې نه راځي؟ حالانکه هغه سامان موجود وي، خو دا کم چې سرمایه‌دار دي دوی هغه مال ونیسي، د دوی په لاس کې دي، د هغوی سره پاور دی. تاسو وګورئ چې هم دا سرمایه‌دار دي دوی یا په حکومت کې په خپله په غټو غټو عهدو باندې وي، او یا یې په خپل ځای باندې خپل ایجنټان هلته لګولي. هغوی چې څومره هم قانون سازي کوي هلته کې په اسمبلی کې، هغه ټول د سرمایه‌دار دپاره دي، د سرمایه‌دار د حقوق دپاره دي، د سرمایه‌دار د حفاظت دپاره دي، د غریب دپاره هیڅوک هم سوچ نه کوي. تاسو وګورئ چې څومره هم دا ټول یو قسم لا مافیا ورته تاسو ویلی شئ که نه، ځکه چې هر څه دوی قبضه کړي وي، د دوی په مرضۍ باندې قیمت لګي، د دوی خوښه وي چې چیني به په څو باندې په مارکیټ کې خرڅېږي، وړه به په څو باندې په مارکیټ کې خرڅېږي. نو دغه شانتې دا یو استحصالي نظام دی په اصل کې چې ورته وګورئ. د دې فائدې هم شته دي، ما تاسو ته ووایي چې خلکو ته جابز میلاویږي او دغه شانتې روزمره چې کوم بزنسز کېږي هغه ورسره ښیي، خو د دې دا نقصانات ډېر زیات دي. او څوک چې هم د کیپټالیزم د سرمایه‌دارانه نظام خلاف اواز اوچتوي، نو دا ټول کیپټالیست راجمع شي او د هغه لاره نیسي او هغه ته په لاره کې رکاوټونه او مشکلات جوړوي چې زمونږ دا کیپټالیزم نظام قایم او دایم وي او څوک دې ته نقصان نه رسوي او د دې په بدل کې چېرته بل نظام را نه شي. او اوس هم تاسو وګورئ په پاکستان کې صرف که تاسو وګورئ غریب سړی مکمل ورځ ته ورځ تباه کېږي، او کم چې مالدار خلک دي، کم چې کیپټالیست دي، کم چې سرمایه‌دار خلک دي، د ورځ ته ورځ د هغوی سرمایه نور هم زیاتېږي او دا ګیپ مسلسل زیاتېږي او دا د معاشرې دپاره یو بیماری ده. دا د معاشرې دپاره بالکل ښه نه دی په مالدار کې او په غریب کې دومره غټ فرق. نو تاسو اوس وګورئ مالدار چې کوم هغه ته ټول سهولیات حاصل وي، هغه ښه یونیورسټیانو ته ځي، ښه یونیورسټیانو کې تعلیمونه کوي، ښه هسپتالونو کې خپل علاجونه کوي، او غریب چې کم دی هغه یا سرکاري سکول ته ځي او یا هغه چې کوم دی لاندې لوړ لیول هسپتالونو ته ځي، هلته کې خپل علاج کوي. او په پاکستان کې به تاسو دا هم کتلی وي کم خلک چې پخوا غټ غټ جاګیرداران وو، پخوا خو به فیوډالیزم چلیدو که نه، فیوډالیزم ویل کېږي جاګیردارانه نظام ته، یعنی غټ غټ جاګیر به د خلکو ډېر جایدادونه به یې وو، ځمکې به یې وې، نو هغوی به هم خپل خلک غلامان جوړ کړي وو که نه، بره به جاګیردار ناسو. تاسو اوس هم وګورئ په پاکستان کې داسې علاقې اوس هم شته دی، په انټیریر سند کې وګورئ، په بلوچستان کې وګورئ، دغه شانتې اوس هم هلته کې وډیرا او سردار او چودري او دا ټول اوس هم د هغه جاګیردار دي، اوس هم دوی هماغه سیستم چلای، هماغه جاګیردارانو چې د هغوی نه بیا کیپټالیست جوړ شوله، هغوی هم غټ غټ کاروبارونه شروع کړل او غټ غټ میلونه ځان له واغستله، غټ غټې کارخانې کولاوي کړلې. نو هماغه پهله جاګیردار وو، هغه جاګیرداران نظام چې چا پرېښودو نو هغه راغی د هغه نه کیپټالیست جوړ شو، هغوی کیپټالیزم شروع کړو. عوامو ته پکې څه فرق رانغی، اول د جاګیردار غلام وو او اوس د کیپټالیست غلام دی. اول په جاګیردارۍ کې په هغوی باندې ظلمونه کېدله، د هغوی استحصال به کېدو، او اوس په کیپټالیزم کې په هغوی باندې ظلم کېږي او د هغوی استحصال کېږي. نو تاسو اوس وګورئ په دنیا کې ډېر ملکونه داسې دي چې په کوم ځای کې کیپټالیزم ټرای شوی دی، نو هلته کې یوازې کیپټالیزم فیل شوی دی، ځکه چې په هغې کې په خلکو کې ډېر زیات فرق راځي، په خلکو کې د هغې خلاف نفرت راځي. نو کله چې د خلکو په زړونو کې د کیپټالیزم خلاف نفرت ډېر زیات شو، نو بیا د هغې نه پس یو بله تیوري، یو بله نظریه دنیا ته راغله د کیپټالیزم نه پس، د کیپټالیزم په مقابله کې چې په دې کې خو ټول استحصال دی، د ورکینګ کلاس کم چې لاندې طبقه ده، کم چې غریب طبقه ده، او کم چې واړه واړه بزنسز دي، د هغوی استحصال دی، د هغوی سره پکې زیاتې کېږي په دې نظام کې. نو بیا د دې په مقابله کې بل یو نظام دنیا ته راغی، کارل مارکس یو نظریه پیش کړې وه چې هغې ته څوک ورته کمیونیزم وایي او څوک ورته سوشلیزم وایي. هغه بیا د کیپټالیزم خلاف راغله، د ورکینګ کلاس د حقوق دپاره هغوی اواز اوچت کو، او کم چې غریبه طبقه وه د هغوی دپاره هغوی اواز اوچت کو. نو بیا دا بل یو نظریه راغله په سن 1848 کې، نو هغه بیا د کمیونیزم او سوشلیزم. نو هغه به انشاءالله مونږ بیا په نیکسټ ټاپک کې کوو، زه به تاسو په هغې باندې پوهه کوم چې بیا په سوشلیزم کې او په کمیونیزم کې څه څیزونه بدل وو د کیپټالیزم په مقابله کې. نو زما امید دی چې تاسو به په کیپټالیزم باندې کم از کم پوه شوي یئ چې کیپټالیزم نظام څنګه کار کوي. نن سبا په دنیا کې کیپټالیزم چې د ټولو نه زیات دی نو هغه په امریکا کې دی. ټول غټ غټ فیکټریانې، غټې غټې کمپنیانې، غټ غټ سروسز، دا هر څه په
امریکا کې دی هلته کې کیپټالیزم ډیر زیات دی خو ان شاء الله په دې باندې به لږی خبرې مونږ نورې هم کوو په نیکسټ ټاپک کې کله چې مونږ بیا کمیونیزم او سوشلیزم او کیپټالیزم د درې وانو په مجموعي تور د دې سټډي کوو چې په دې درې وانو کې فرق څه دی او څه څیزونه بیا د هغې نه پس بدل شوله نو ان شاء الله په نیکسټ ټاپک کې به بیا ملاویږو لایک او شیر د نه هیر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ ټول د خپل ځان ډیر خیال ساتئ د الله په امان